بسم الله الرحمن الرحیم. یو ماشوم وینا کړې وه چې تاسو په جرمینیشن باندې چې دی ویډیو جوړه کړې ده، خو جرمینیشن چې دی موږ ته پریکټیکلی وښایي. نو جرمینیشن اصل زه تاسو پریکټیکلی ښیم، خو جرمینیشن اصل کې داسې څیز دی چې کله تاسو یو تخم راوالئ، که تخم چې دی هغه یا جواري یا غنمي یا بل داسې فروټ شي د هغې تخمي، هغه تخم چې کله تاسو په ځمکه کې ږدئ او د هغې نه بعد چې تاسو له اوبو ورکوئ او بیا چې دی سره وغیره او په دې باندې چې نور رڼا لګي، دا اکسیجن وغیره چې دی هغه جذب کوي او بیا د هغې نه یو وړوکی تیغې چې دی هغه راخیږي، نو هغې ته چې دی مونږ جرمینیشن وایو. دا زه تاسو ته پریکټیکلی ښیم چې جرمینیشن چې دی دا چې دی څنګه کېږي. نو دا زما سره چې دی یو سیډ دی د جوارو دانه ده. نو د دې جرمینیشن چې مونږ کوو، نو د دې سره به چې دی مونږ دا چل کوو، تاسو څه کوئ دې له چې دی لږ ځای به داسې چې دی وکنئ، دونه ځای به ور وکنئ چې دا پکې چې دی پټه شي. بیا به داسې چلو کوئ چې دا دانه به په دې کې داسې کېږدئ او دا خاوره چې دی په دې باندې به داسې له پاسه واچوئ. دا خاوره چې تاسو په دې باندې له پاسه واچوئ، نو د هغې نه بعد به چې دی دې له اوبه ورکوئ. ډېرې زیاتې اوبه به نه ورکوئ، تاسو ډېرې زیاتې اوبه ورکوئ او دغه ډېرې زیاتو اوبو سره چې دی دا سیډ چې دی داسې نوځي او دونه خاوره به واچوئ چې مرغۍ وغیره راځي چې دا سیډ چې دی دا ونه خوري. نو بیا چې کله په دې باندې نور رڼا ولګي، نو د هغې نه بعد چې دی د دې نه چې دی وړوکی تیغې راوخیږي. چې کله تیغې راوختو، نو هغې ته چې دی مونږ بیبي پلانټ ورته وایو، نو دې ته مونږ وایو جرمینیشن. ساینس کم لوړ کلاسونه چې دي، یا زموږ سره کلاس 9 دی، کلاس 10 دی، د هغې چې کوم ماشومان دي، که هغو وایي چې مونږ دپاره داسې ټاپک تیار کړه، نو د هغه به زه بیا چې دی په بورډ لیکچر ټایپ چې دی زه تیار کړم. که ستاسو دا ویډیو چې دی خوښه شوي او په دې چینل باندې نه وي، دا چینل چې دی سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې چې دی ما ته ضرور وایئ. او که یو ماشوم ته په ټاپک کې څه مسله وي، نو ما ته میسج کوئ، نو هغه ټاپک چې دی به انشاءالله زه تاسو له تیاروم. تھینک یو.